باران د غشو اوري نړنګو صف د وطن خلق به هر طرف وي موږ یو په طرف د وطن موږ د مقتدر اولیو د سرونو دیوال موږ د مقتدر اولیو د سرونو دیوال د هیچا غشي نه لګيږي په هدف د وطن د هیچا غشي نه لګيږي د هدف دعا سره ټول په شوق او په ذوق سره درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اي ستر خدایا ته د اسمانونو زمکي او د ټولو مخلوقاتو ربي موږ ستا د نعمتونو شکر ادا کوو او له تا څخه د خپل ګران وطن دردیدلی وطن کړېدلی وطن افغانستان د امن عزت او سوکالي غوښتنه کوو ای الله زموږ وطن د جګړو بې اتفاقۍ او غمونو څخه وساته په دې خاوره کې د مینې ورورولۍ او یووالي روح ژوندي کړه اے الله موږ ته عقل زړورتیا او رښتینولي راکړه تر څو د خپل کړېدلي وطن د ودانۍ او پرمختګ لپاره کار وکړو اے مهربانه پروردګاره د وطن هر کونج ته امن علم او برکت راوله زموږ مشران د عدل انصاف او صداقت لارې ته رهنمون کړه ای زما خدایه زما ځوانان د علم کار او خدمت لار ته برابر کړه ای د سترو اسمانونو خدایا ای زما پروردګاره ای الله د هغو شهیدانو ارواح ته مغفرت ورکړه چې د دې خاورې د ساتنې لپاره خپل ژوند قربان کړي زما وطن د ازادۍ مینې او رڼا کور جوړ کړ یا اله العالمین دغه شهیدانو ته بخښنه وکړي یا اله العالمین شهیدانو ته بخښنه وکړي یا اله العالمین زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي یا اله العالمین نور زموږ ملک له دغو غمونو آفتونو څخه وساته یا اله العالمین زموږ افغانستان ټول کورونه د کونډو یتیمانو بېوزلو څخه ډک دی خدایه یا الله العالمین ته د دې په حال باندې ورحمېږه یا اله العالمین د دې په حال باندې ورحمېږه خدای ته پرې ورحمېږه وصلی الله على خیر خلقه محمد